دوست څه علامه ده. موږ او تاسو به دوستي چا سره کوو نو په دوست کې لس صفات ضروري دي. اول نمبر توافق دی، یعنی هغه چا سره دوستي پکار ده چې هغه تا سره موافقت کوي. بعض سړی جناب سیرت صاحب داسي چې په سلو خبرو کې ستا دوه خبرې هم نه مني، هغه سره دوستي نه کېږي. دوست هغې ته وایي چې خپله خبره د پښو لاندې کړي او د خپل دوست خبرې ته لبیک ووایي. نو یو صفت په دوست کې دا دی چې د کې به توافق وي، دی به د ملګري خبرې سره موافقت کوي. دویم نمبر اخلاق والا به که د یو سړي دوست بد اخلاقه وي دا یو مجلس ته نشي بیولی، ته به هم ترې تنګېږي، مجلس والا خلک به هم ترې تنګېږي. نو اخلاق والا صفت چې دی دا په دوست کې ضرور پروت. دریم نمبر دا دی چې دی به صادقي، دوکمار به نه وي، دی چې خبره وکړي به رښتیا وي، دی چې عمل کوي هغه به رښتیا وي. که صدق په اقوالو کې نه و، صدق په افعالو کې نه و، دا بیا دوست نه دی. څلورمه دا ده چې دی به د خپل دوست امداد کوي. که د دوست باندې سخته راغله، مشکل راغی، دی به هغه دفع کوي ترې. پنځم نمبر دا دی چې نرمي به کوي د ورور سره. بعضې وخت کې سختي کوي، زه چې ځو فلاني ځای ته ځو، دی وایي زه نه ځم، پښې کلکې کړي نه ځي، ته ورته یې داسې کوو، دی وایي نه کوو. نه، تعاطف والا به وي، دا به د خپل دوست سره نرمي کوي. شپږمه دا ده چې وفا والا به وي، که وعده وکړي هغه به پوره کوي. د دوست سره به غدر نه کوي، بې وفایي به ورسره نه کوي، ځکه دوست خو یو ښکلې میوه ده چې هغه بې وفایي شروع کړه بیا خو د دوست هغه نه زړه تورېږي. اتم نمبر دا دی چې دی به د تسلط نه ځان ساتي. بعضې وخت کې دا دوست جناب سیرت صاحب خپله خبره په بل خپل ځان په بل مسلط کړي او ورته وایي چې خامخا به دا کار کوي، که نه خفه کېږم، نو د دې نه به ځان ساتي. اتم نمبر دا دی چې دی به د غیرت نه ځان ساتي. د دوستانو په منځ کې د غیرت خبرې نه وي. نن ما در باندې خوراک وکړو چې سبا ته در باندې خورمه، هغه وایي چې دا خو ما ته ځان بدې ښکاري. نن د سره زما موټر کې تللی وي او که سبا د سره زم ما ته ځان بدې ښکاري. د دوستانو په منځ کې د غیرت خبرې نه وي، بلکې دوست ټول یو دی. نهم نمبر صفت دا دی، اتم نمبر نهم چې دا به قبول به پکې، دا به ته چې خبره وکړې هغه به قبلوي، ستا خبره به غورځوي نه. لسم صفت د دوست دا دی چې دا به محتم بشاني، څه معنی؟ د سره به احساس ستا د خبرې، ستا د خبرې احساس به ورسره وي، ستا د مال احساس به ورسره وي، ستا د خپلوانو احساس به ورسره وي، ستا د احساناتو احساس به ورسره وي، د انعاماتو احساس به ورسره وي. که احساس ورسره نه و نو دا بیا دوست هېڅکله نشي جوړېدلی. نو په هر دوست کې دا لس صفات چې دی د دې موجود کېدل دا ضروري دي.